همدغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان چې دنیا کې یو مصیبت زده انسان ولید یو سړی دی مثلا په خپه ګوډ دی په شل دی سپستر ګړون دی وګونه کاڼه دی یو لا علاج بیماری ور رسیدلې ده او دی وی من راى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الا عوفيه هیڅ یو تن نشتا چې هغه یو مصیبت زده انسان اویلی او دا کلمات وی چې الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اغه ذات لرحمت دې چې زیاده دی مصیبت زده د مصیبت نه بچ ساتلیم او په خپل ډیرو بندگانو یې زغوره کړم الله به دا انسان د دغه مصیبت نه ورته عافیت ورکړي الله به بچ کړي تاسو وګورئ زما قدرمن او عزتمن ورونو په دنیا په ورځ موږ لا قسم سونو لسګونو په زندګۍ کې موږ ته قسم قسم مصیبت زده انسانان راځي چې دا کلمه د ځان سره یاد اوساتو او دا د هر مصیبت زده د مصیبت د لیدلو په وخت کې وایو الله به د دغه مصیبتونو نه موږ محفوظ کړي د الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم دغه وینا ده